سلامونه او احترامات مو منئ د کابل ټکی کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. لوګر، بلخ او بغلان کې تر 80 تنو ډیر دولتي کارمندان طالبانو ته تسلیم شوي دي. پروان ولایت کې د برېښنا یو ستن په بمونو الوزول شوی. تر دې وړاندې هم په یاد ولایت کې د یو شمېر زورواکو له لوري یو شمېر پایې او کارکونکي په بمونو الوزول شوي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایروس 542 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې سبا شنبه به د روژې وروستۍ ورځ او یک شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. پاکستان امریکا سره د کورونا ضد طبي توکو مرسته کړې. د پاکستان د دولتي هوایي شرکت فی آی ای مسافروړونکې الوتکه چې 90 تنه پکې سپارو د کراچۍ هوایي ډګر ته نږدې غورځېدلې چې ټوله سپارلۍ یې وژل شوې ده. د سعودي الاصله امریکایي ژورنالست جمال خاشقجي زامنو د پلار قاتل وباښه. د لیبیا د مرکزی حکومت لومړي وزیر فایز السراج په یاد هیواد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبرونو پای